لکه طالبانو ورونو بله ور پرون مو قاعده وویلې که نه ټولنې چې فساد راځي د چا له طرف نه راځي نو طالبانو ورونو قرآن چې ده د علم د اجتماعیاتو کتاب هم ده ټولنه چې پاسیده کېږي د یوې ګناه نه پاسیده یوه راځي ټول پې راسي اوس یوه ټولنه کې ډېره خوندوره مسلمانه صالحه ټولنه ده یو انسان راغی مرګ یې وکړ دا یو چې مرګ وکړ طالبانو چې نه یې کړی ټول تر ډارېږي یوه چې مرګ وکړ بلم راځي بلم راځي ټولنه طالبانو د مرګ له لحاظه نو طالبانو من قتل فكأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض كأنما قتل الناس لکه ټول خلک چې وزلي ځکه طالبانو چې فساد ټولنې ته د یو فرد له لارې نه راغی دا بل راځي دا یو چې لاره کېښوده بل راځي ټول هغه ټولنه فاسده ګرځېږي نو ځکه وایي كأنما قتل الناس جميعا د دې نه وروسته چې ټولو خلکو مرګونه وکړل هغه سړي ته ځکه هغه خلک راتیز کړل پې باندې لکه قابل چې انسانان مړه کړل حابل مړ که نو دا ټول حدیث کې هم راځي د ټولو انسانان تر ورځ د قیامته چې خلک مرګونه کوي د دې ګناه قابل ته ده ومن احیاها که چا یو څوک ژوندی که فكأنما احیا الناس جميعا لکه یو سړی و طالبانو مړ کېده د مرګ هغه و پې باندې لکه دا اوس په ویډیوګانې کې هغه کېږي که نه مثلا یو څوک وي دومره عاجل مریض وي چې د مرګ په هغه باندې وي بله ورځ یو ویډیو خپرېدله یوه ځوانه نجلۍ وله سرطان باندې نو ډېر غریبانانو ویلي زړل یې داسې غټه پیغله نجلۍ وله زړل یې درد نه نو نشر کولی چې که څوک اعانت و نصرت ورسره وکړي چې الله یې دا مرض اوس چې یو چا دا هغه وکړه څه ورته وایي خرچه یې وکړله الله جوړه کړله فکأنما احیا الناس جمیعا ځکه ګوره طالبانو ټولنې ته اصلاح چې راځي هغه هم د افرادو له وجې نه راځي یو چې د اصلاح کار وکړي نور هم هغه باندې راتیزیږي ټول دغسې کارونو ته قصد کوي فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات راغی دوی ته رسولان دی مونږ بالبينات په معجزو ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون پس لدینا ډیر لدوینا بعد ذلك پس لدغه حکم نه چې الله ورته کړی و لمسرفون دوی اسراف کوونکي ول په قتل کې الله ورته ویلي مو چې قتل مه کوئ دوی وکړه طالبان ورونو د آدم علیه السلام نه خو وروسته بیا دنیا ټوله غرقه سوې د حضرت نوح علیه السلام اولاد پاتې سوی مونږ طالبانو د چا اولاده یو د حام اولاده یو که د یافس اولاده یو که د سام اولاده یو طالبانو د نوح علیه السلام په اولادونو کې نو هندو سند طالبانو دا د سام درې واړه روایتونه راغلي دي د یافس او د حام خو علامه موسی خان بازی رحمه الله په بیضاوي باندې شرح کړې طالبانو 40 جلد شرح ده نو نورې نه خو معلومات نه لرم مقدمه چې پې کړې تنا 2 جلدونو کې مقدمه ده اثمار التکمیل نومیږي اردو عربي ګډه وډه ده په دې کتاب کې لیکلي په 2م جلد کې د 2م جلد په اوایلو کې چې دا هند او دا د مونږ سرحدي سیمې د هند دا ټول طالبانو د حضرت سام اولاده یو او بیا یې 12 وجوهات دې ذکر کړي دي انشاءالله چې مونږ د سام اولاده چې سو نو 2 علتونه پکې دي اکثره د نوح علیه السلام د سام په اولاده کې انبیا علیه السلام ډیر ول او دا یو متبرک سړی و نو مونږ د نوح علیه السلام په اولاده کې د سام د نوح علیه السلام زوی چې و د په اولاده کې راځو
انما جزاء الذين يحاربون الله، انما جزاء الذين، جزا دغه کسانو، یحاربون الله چې دوی محاربه کوي د الله او د رسول سره، ويسعون فی الارض فساد، سعی کوي په مځکه کې د فساد. څه جزا یې ده؟ ان یقتلوا، او دې وژل سي که چېرته دوی د قطع طریقو سړی وژلی و، را ځوړند کړل سي، یعنې که قطع طریقو لاره نیولې وه سړی وژلی و، نو بیا تاسې ته اختیار ده وزنه یې، او که وزنه یې بیا په دار باندې را ځوړندوئ، نو دواړه درته جایز دي. یا یې له اول نه په دار را ځوړندوئ، اعدام یې کوي. او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف، که قطع طریقو ته ناغلا کړې وه نو بیا یې لاسو پښې پرې کوي، ښی لاسو چپه پښه. او ینفو من الارض، یې وسړی له مځکې نه. ذلک لهم خزي، دا د دوی دپاره ذلت ته په دنیا کې. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم،